چې ساري ریس راغلی او پروت دی دلته دا ځان ته وټامین ډي ورکوي بیچاره مسکین په کم سویزرلینډ کې پروت دی یا په ترکیه دی ترکیه ده څه شی کې دلته بعد ما دی مر خوري وټامین ډي هلې خو جګ شه چې کار وکړو له خیره سره چې نور دا یتیم بیچارهګان هم کور کې څه غواړي که نه دا کونډ لږ پسته ځو لږ پسته ځو د ده به پسته څو بجې کېږي نه اته وه خدایه پاکه د 8 بجې به کله پوره کېږي نو اخ نن زموږ لومړی ویډیو ده اوله ویډیو ده 2 تاریخ د 8مې میاشتې 2023 کال دی او فضل ګلونه هم راسره دي فضل ګلونه دته به زه ناست یم نه ته ورېږه دا وټامین ډي پوره کړي ته کښېنه ته کښېنه ته کښېنه ډېر خالق دی یاره دا ورور مې نه دی یاره ټوله نړۍ وګرځه ټوله نړۍ د ده غوندې شهزاده ورور نشته او د ده غوندې شاو ورور نشته شاو څه شی خالق او بل سپین هلک دی بل بس کاکاو دی کاکاو دی بل بس لا شو او زه څوک یم زه ورور بل ما غټ ورور بل یو کینګ یو پاچای که نه د باسا زه څوک یم زه څوک یم دا پاچا او ته کینګي راځه کینګه بورې ویسلو مې په سرور دی وې خو مور دی وې زړه زم کوم ځای باندې درد دی دا رښتیا ووایه اوس ته یوه بورې هم نشي وړلی نو ته څنګه کینګ یې یوه خو وي سره نشي وړلی پاچا دی په سرې دغه دی عجیب کار دی نو پاچا بیچاره څه شی وکړي کار وکړي دفتر بورې ویسي ته کینګ ته به څه کار کوي موبایل دا به موبایل کار کوي زړه زما د ټول جهان تور دی وې خو او موبایل کې به څه ګوري تلاوتونه به ګوري که سندرې نعت ګوري نعت هغه څه خو ماشاءالله ټیک ټاک نه کوي سندرې نه اوري یو فرشته ده فرشته اخر د چا ورور دی که نه اوس یوه بورې خوړي یوه بورې ویسه یې وروره خیر دی ټولې وړي زړه زما د ټول جهان تور دی وې خو مور دی وې ولې درد خلکو چې درد کې زه وړمانو زه وړمانو چې ستا ملا درد کې بیچاره راځه راځه وراسې ښه ورور دی راسره وړي راځه مخره ستا سر دې خوږې یو دقیقه اوږه باندې خو مور دی وې زړه زما د ټول جهان تور کینګ دی پاچا ورور دی او ته دا کینګ دی صرف مور میں پاسکون کی وی بس چی صرف مور میں پاسکون کی وی ما باندې د سخت وی او زور دی وی ای دا دواړه به ته وړي وبال نه زه وبال نه تاوله راځه وروره راځه تور دی وی خو مور دی وی جون میں پسرور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی زبید قدم خور رانجا کلما زبید قدم خور رانجا کلما ما سرا پشر دیوی پشور
زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی جون می پسرور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو سوداري در تسلیم شوله زامن نه لري زما یو زوی دی ورکوټی دی د لورګانو نه کشری دی زوی مې ورکوټی مدرسې کې څوک نارې پیس پیسې راکړه چې داخلې کړمه مرګې خدایا چې می مور ته راولې مرګې نن سبا هم پر شپه د کونډو نه چایا شوې ده یتیمان خو څوک نه پېژني چې دا یتیم دی دا یتیم دی چې یتیم دی وایي څوک خو به یې چې 50 ورکړي هو ورته پاک رب شته ورته وایه الله هم شته یا الله ته په ژړا شم چې یا الله یا رخواله یا ورته دومره څه ورکړه چې د ده علم یې زده شي هر وخت سوال کې یا الله ته زموږ حیا او پرده وساتي او تا پیدا کړي ته به یې راکې راته صحیح ده یتیمان مړه ښه دي نوره په دې چې خدای د یتیمان په ننګرهار کې نه پیدا کوي زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو چې هر څه غواړې د پاک رب نه به یې غواړې ښه پاک رب نه یې غواړه جاړه مه او ستا الله نه سوال کوه چې الله پاکه تا راکړي ته به یې ساتي ته به یې حیا پرده ساتي او تا نه غواړم د ستا در ټکوم د الله در ټکې که نه الله به درکوي بنده به سوي چې د هغې درد وټکې خاوند مې چې مړ شوی ده وروره غیر د تا نه زما د بچو دروازه چا نه ده خلاصه کړې همسایهګان ګاونډیان هېڅوک هم د چا پوښتنه نه کوي یو کا چې وږي شي ورپسې ورشي یو کاسه ګاونډیان هم د کور خوا کې هغه خو یو کاسه ډوډۍ ورته ورکړي هماغه په 3 ټومه کې یو ټیم ډوډۍ زما بچه خوري ځینې سګانو پسې وځي پتریو ته هلته نه ګني راوړي هغه خوري وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی د کوم ځای نه راغلی ته کامین کوم ځای نه کامین کامینه الله دې درته نیکسالي ستر کړي یتیم دی الله دې درته ولې جاړي زما ډېره غریبي ده او پرندو کندرو کې پرته یم زموږ بېګا شپه هم په ناره وه بیا مې زوی ته مې وټکولو بېمال کې مې ورته کېښودو دا وړوکی یتیم دی دا وړوکی یو دا خاوند یې په څه مړ دی بم پې چاودلی نه غواړم محله او ماړه او صرف ما سره به د دې خپل کومک کوئ خلک دا جمعې کې خپو ته اچوي خپې دردونه دی هو زما عینه کمه ده صحیح ده خورې جاړې به نه دفتر ته به ووایي دفتر به تا شفاخانې ته معرفي کړي که څه ستونزه ورته ما تا ورته ویلي دي ښه صرف او صرف وروره چې منځ او دس او سبق مې شروع کړی چې هغې ته روغه شومه خیر دی وروره صحیح ده خورې بس جاړې به نه او دې روجې نه مې مخکې د زوی ختمانه وه او دا تاسو چې مواد راکړو دا ستاسو وریجې مې پخې کړه ستاسو دا وړه مې چې لامده کړه د دې ختمانې ټولو خلکو تاسو ته دوا کوله وایي ستا خو وسه نه کېده دا ولې ما ورته مې ما سره تا مرسته وکړه غوښه راته بیا د کلي خلکو راوړه زما ارمان یې پوره کړو دوی ورکوټي زوی اوس یې ختم کړی اوس په 2مه سپاره کې حفظ کېدی خو پیسته مې اوس نه کېږي اوس هغه کوم مدرسه کې چې دی هغې ته ورته یتیم دی زما نه علیا نن سهار مې نه دی لېږلی ته زموږ دفتر کې ووایه دا خبر ورته تا سره ما ویلي دي ښه خورې صحیح ده زه بیا تا نه پېژنم ته ورته وایې بیا هغې ما ته وایي ښه خورې صحیح ده او بس جاړه وه بس چې صرف مور دا زموږ او ستاسو تورسرې کونډې خویندو فریادو چې د دوی ژوند د دوی زندګي داسې ترخه ده چې یتیم بچیان نفقه غواړي یتیم بچیان د مدرسې فیس غواړي یتیم بچیان د مکتب فیس غواړي زه په مدارسو په مکاتبو په ګاونډیانو غږ کوم کوشش وکئ داسې تورسرو کونډو باندې رحم وکئ دغسې یتیمو بچیانو باندې رحم وکئ
که د دوی پلار وی دوی به فیسونه ورکول دا چې نن ګوري 100 کونډې دي خدای ګوري په ما تېرېږي دفتر ژبه یو کنډر کې پرته یم هغې نه ما نه کرا غواړي برخه راباندې کټ کړی ده د کومه کومه چې ورکړو کړما زه د قدم خاورې رانجه کړما ما سره په شر دې وي په شور دې وي زړه زما د ټول جهان تور دې بس جاړه مه مورې جاړه مه الله دې حیا او پرده وساته الله دې ستا باندې خاص رحم وکړي الله دې په ټولو کونډو رحم وکړي بس جاړه مه څه چې دا ستا رضا ده الله زما قبوله ده تا پیدا کړی ته به نفقه راکړې ته به زموږ ژوند زموږ زندګي ته به تغییر ورکړې امین خدای خو راکړي خو ته ژوندی دا دعا کوو چې ته ژوندی چې غریبانو سره کوي والله که زما نن د وړو درک وه خو هغه خدای لوی دی بس زما کونډه مور وایي چې زما په کور کې ولاکې وړو او زمونږ او ستاسو دارایي سرمایه منشیانو ورته نیولي دي زه نه وایم خپل تجارت خپل بزنس او خپل ګاونډیانو خیال وساتئ او دا مهم هم نه ده چې د چریټي د خیریه بنسټ سره وشي کوشش حق اقدار ته سپارل د ګاونډي خیال ساتل بالخصوصا د یتیم خیال ساتل او د کونډې خیال ساتل داسې د هر کور کې ژړا هر یو خور سره فریاد دی زه به د کمې خور ژړا له تاسو سره شریک کړم د عطا فاونډیشن سره 4.5-5 زره کونډې راجستر دي دا انقلاب ځپولي کونډې دي 2023 کال 8مه میاشت 2 تاریخ د چهارشنبې ورځ د 100 کونډو میندو سره مرسته او تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت د الله په امان تور دې وي خو مور دې وي زړه زما د ټول جهان تور دې وي خو مور دې وي